अस्सलाम वालेकुम ګران دوستانو زه یم ابرار او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل ان شاء الله دوستانو زه تاسو په نننۍ ویډیو کې د واتس اپ دوه ډېر ښه سیټینګونه دروخم چې تاسو ته ډېر خو لګي تاسو به ډېر مزه واخلئ دوستانو که چېرته تاسو روز پور زموږ دا چینل سبسکرایب کړی نه وي تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ په آل باندې لازمي کلیک وکړئ ویډیو ورسره لایک کړئ که چېرته تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی وي نو ډېره مننه نو ښه دوستانو زه به تاسو ته په نننۍ ویډیو کې واتس اپ درې زبردست سیټینګونه در وښیم صحیح شو دوستانو تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ اوپن کړئ صحیح شو دوستانو تاسو څنګه خپل موبایل کې واتس اپ اوپن کړئ نو ښه دوستانو زه اوس د خپل نمبر اوپن کوم دې کس ماته لیکلی هاي صحیح شو دوستانو دلته تاسو ته دوه شینې کرښې ښکاري صحیح شو دوستانو مطلب دا چې دې کس دا میسج کتلی خو دوستانو زه تاسو ته به همداسې سیټینګ به کې نن در وښیم که چېرته تاسو بیا چاته میسج وکئ یا تاسو ته څوک میسج وکړي تاسو به میسج ښه وم ګورئ خو بیا هم هغه ته پته ونه لګي چې یا زموږ میسج کتلی یا یې نه دی کتلی یعنې ستاسو نه هغه هېڅ خفګان اظهار ونه کړي ځکه چې مطلب تاسو ماته میسج وکړو که هغه ما اب زه ښه وګورم تاسو ته پته ونه لګي چې یا د کتلی یا نه دی کتلی نو ښه دوستانو راځئ دغه سیټینګ بیان کوو نو دوستانو تاسو اوس دا ښکاري چې لکه دا دوه کرښې شنې دي صحیح شو دوستانو بیا چې هم تاسو ته څوک میسج راولېږي نو هغه ته پته ونه لګي چې یا دا میسج ده وکتو یا نو نو ښه دوستانو راځئ چې را سیټینګ بیان کړو تاسو هم دا سیټینګ وکړئ نو ښه دوستانو تاسو دلته را درې کرښې ښکاري صحیح شو دوستانو تاسو را درې کرښې ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ چې په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستانو تاسو دلته را سیټینګ ښکاري تاسو په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ چې په سیټینګ باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو دلته پر اکاونټ باندې کلیک وکړئ چې په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو دلته په پرایویسي باندې کلیک وکړئ دا پرایویسي تاسو ته بیا وښیم دلته تاسو پر پرایویسي باندې تاسو کلیک وکړئ پرایویسي باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو راښکاري د ریډ ریسپیکشن صحیح شو دوستانو دا آپشن تاسو ښکاري دا آپشن به تاسو آف کړئ صحیح شو دوستانو نو بیا که چېرته تاسو ته څوک میسج راوړېږي تاسو به هغه میسج وم ګورئ خو هغه ته پته ونه لګي چې یا دا میسج ده کتلی یا نو تاسو پر آپشن آف کړئ ښه دوستانو نو اوس چیک کوو چې زموږ دا آپشن آف شو چې اوس هغه ته پته لګي که نه نو ښه دوستانو دا آپشن ما آپ کو صحیح شو دوستانو اوس دا په دې دویم واتس اپ کې زه بل نمبر ته میسج کوم صحیح شو دوستانو دا اول تاسو کتلی شئ چې را کرښې شنې دي صحیح شو دوستانو زه کس ته بیا میسج کوم چې لکه دا وګوري نو چې دا میسج اوس ما ته راغلی صحیح شو دوستانو دا کرښې لا یعنې دا میسج لا ما کتلی نه دی صحیح شو دوستانو زه اوس ورځم دا میسج ګورم په دې دویم واتس اپ کې صحیح شو دوستانو دلته را دویم واتس اپ دا کوم یعنې مطلب دا میسج ما اوس وکتو صحیح شو دوستانو دا تاسو دلته کتلی شئ دا میسج ما وکتو نو اوس ګورو چې لکه هلته هغوی ته پته لګېدل چې دا میسج ده کتلی یا یې نه دی کتلی نو ښه دوستانو دا تاسو لیدی شئ لکه دا میسج ما وکتو او ده ته پته ونه لګي چې لکه دا میسج ده کتلی که نه مطلب بیا یې ګورئ دا پر دویم واتس اپ کې دې ته ګوره دا میسج اوس ما ته وکړو صحیح شو دوستانو او دا ما وکتو خو دې کس ته پته ونه لګېده نو دا یو ډېر زبردست سیټینګ دی تاسو په خپل واتس اپ کې وکړئ صحیح شو دوستانو ګران دوستانو بل دا دویم کم سیټینګ چې کلم دی نو دا هم ډېر زیات امیزنګ دی او ډېر زبردست سیټینګ دی نو دې دپاره به هم تاسو په دې درې نښانونو باندې کلیک وکړئ دا تاسو ته ښکاري داسې تاسو کلیک وکړئ او بیرته به راشئ تاسو په سیټینګ په دې بټن باندې کلیک وکړئ څنګه تاسو بیرته سیټینګ په دې بټن باندې کلیک وکړئ تاسو دلته پر اکاونټ باندې کلیک وکړئ صحیح شو دوستانو تاسو به دلته کلیک وکړئ تاسو دلته څنګه کلیک وکړو دوستانو تاسو څنګه دلته کلیک وکړو دلته تاسو ته راښکاري 2 سټیپ ویریفیکیشن دا 2 سټیپ ویریفیکیشن پرې باندې تاسو کلیک وکړئ پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړو تاسو دلته پر انیبل پرې بټن باندې کلیک وکړئ نو ښه دوستانو دا د دې لپاره دی چې لکه ستاسو د واتس اپ اکاونټ به هېڅوک هم نشي هیک کولی که چېرته تاسو دلته 4-5 انچي پاسورډ ورکړئ نو بیا د چا پلاټ ستاسو د واتس اپ اکاونټ چې کوم دی دا هېڅوک هم نشي هیک کولی نو ملګرو زه دې خپل پاسورډ ورکوم ښه دوستانو تاسو را 15 انچي پاسورډ خپل دې له ورکړئ نو بیا به ستاسو د واتس اپ اکاونټ هېڅوک هم نشي هیک کولی نو ګرانو ملګرو دا کم دریم سیټینګ چې کوم دی نو دا هم ډېر زیات امیزنګ دی دا تاسو هم په خپل موبایل کې وکړئ دوستانو د دې مطلب به دا وي چې لکه مطلب تاسو په کم ځای کې یئ تاسو نه ملګري تپوس وکړي چې تاسو اوس په کم ځای کې یئ او تاسو ته پته نه وي چې لکه دا زه په کم ځای کې ولاړ یم تاسو به سمپلی راشئ او دلته پرې باندې کلیک وکړئ چې پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ هغه ته تاسو خپل لوکیشن سینډ کړئ صحیح شو دوستانو تاسو هغه ته خپل لوکیشن شیر کړئ تاسو دلته راشئ پرې شیر لوکیشن باندې تاسو کلیک وکړئ دا شیر لوکیشن تاسو ښکاري تاسو پرې شیر لوکیشن باندې کلیک وکړئ پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ کنفرم به کوي دا به هغه ته سینډ کړئ صحیح شو دوستانو نو دا لوکیشن اوس ما هغه ته سینډ کو نو کومه دویم ملګری چې کوم دی نو هغه ته اوس پته ولګي چې لکه دا مطلب په دې ځای کې
دې بازار کې نو لکه تاسو راغی زګین نوم نه یاد نو هغه ته ډایرک پته ولګي چې لکه دا زګین دی او هغه ته پته ولګي چې لکه دا اوس په دې زګین کې ولاړ دی تاسو خو ول راشي. نو دا د واتس اپ ډېر امیزنګ سیټینګ چې تاسو ته کول ډېر ضروري او ډېر زبردست سیټینګونه. نو دوستانو آیا تاسو ته دا کم سیټینګونه چې دا تاسو ته خو لګي دی نو دوستانو موږ ته کمنټ سیکشن کې خامخا وایي. صحیح شو دوستانو وینم دوستانو اوس زمونږ دویم واتس اپ اکاونټ ته لوکیشن ټول هر سره صحیح شو دوستانو چې کوم ځای کې ولاړ یم یا کوم ځای کې نو ټول لوکیشن هر څه دلته زمونږ ته راغی. دوستانو ان شاء الله پر نئی ویډیو کې هم دومره په بل ډیر زبردست ویډیو کې ملاویږو. د الله په امان.